امام مسلم رحمت الله علیه یو ډیر لوی روایت نقل کړی دی چې یو سړی هغه یو کم سل قتل کړي او یو کم سل قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده وکړه چې توبه وباسم او چرته خلق پکار دی چې دغه په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم. پلار روان دی اوس یو شیخ پلار مخه ته ورغلې دی ورته حضرت زخو یو کم سل قتل می کړی دی او اوس توبه وباسم. شیخ ته بندا کړی دا ورته ظالم استا توبه کم ځای کې قبلي ورخ مخنه می پناشه دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پورا سلې کبا شیخ نیم دا سټوالو مړی پلار روان دی نو بیا وسړ کې وای چې یا الله دا یو ظلم خو اوس بلمو ساحل الله ورته په مخ راغلی دي نیکان او بزرگان اغي ته السلام علیک وعلیک کړه دیو دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما فل قتل کړي یو مې اوسو او اوس مې دانیت ته چې زه توبه وباسم. اغي ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول کړي. هغه بزرګانو چې دې سړي ورته وی چې اوس مې اراده د توبه وکړه ویل هغه مخامخ د نیکانو کلی دی دې تور شو پاک خلق پکې اوسېږي ولته به توبه وباسي خدای به قبول کړي. چې دی روان شو لاره کې ولا مرګ راغی او ساعت قبض شو ساچې ته وطنو د دا سینه د هغه نیکانو د کلی طرف تکړه چې خدای ته په پوهې چې ما خو اراده د توبې کړې وه اوس مخکې ته پوهېږه او ستا کار دی چې ساعت وته د رحمت او د غضب ملایکې ولا رالې د غضب ملایکو وی چې روح وروسي جین تا سل قتل کړي د رحمت ملایکو وی د اراده د توبې کړي و مونږه روح علیین ته و د دواړه قسمه ملایکو په جګړه شو چې په جګړه شو الله ثالثي وکړه منځ کې چې جګړه مکوای دا سړی وګورئ چې د کم ځای نه را روان دی ا د قتلونو ځای تر هغه ځای لار ناپ کوي او چې کم ځای ته روان دی تر دغه ځای لار ناپ کوي. که د نیکانو کلی ته نږدې وي نو د رحمت ملایکې دی یوسي او که د قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملایکې دی یوسي. ملایکو ناپ شروع کو او الله دغه نیکانو کله یو لیشت ورته را نږدې کړو ثابت کله را نږدې کړو چې را نږدې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلی ته نږدې و نو د رحمت ملایکو غټلا او د غضب ملایکو بیللا روح هغه واغستو علیین ته خالی په اراده د توبه بس لیکن چې صداقت سره وي پرشتیا سره